سلامونه قدرمنو انجینر صاحبانو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. انجینر صاحبانو، د افغانتیک انجینیرینګ انلاین پلیټفارم د لارې تاسو ته د دوهم برنامه یا دوهمه یا دریمه برنامه زما ده او دریمه د بل انجینر صاحب ده د ظرفیت لوړونو کومه برنامه چې تاسو ته مخ ته وړو. انجینر صاحبانو، په تیر ځل تاسو ته ما یوه برنامه د موټر جیم په نوم باندې وړاندې کړه چې په هغې برنامه کې مونږ ګریویټي شبکې او همدارنګه د پایپونو هایدرولیک ډیزاین د شبکاتو هایدرولیک ډیزاین هم ترسره کړ او هغه برنامه وړاندې شوه. ټول ملګري پکې ګډون کړی و. که چا نه وي کړی بیا چینل ته ورشئ او هلته یې وګورئ. انجینر صاحبانو، زمونږ دغه انلاین پلیټفارم چې دی د دې مقصد همدغه دی چې موږ تاسو ته د ظرفیت لوړونې برنامې په مخ ویسو او تاسو ته مسلکي برنامې وړاندې کړو. همدارنګه ستاسې نظري، تخنیکي، عملي هر مشکل چې په ساحه کې په دی کې تاسو سره موجود وي هغه موږ سره شریک کړئ. موږ یې درته حل پیدا کړو. که موږ حل نه کړای شو نور انجینر صاحبانو سره به شریکو. په دغې ګروپ کې موږ سره انجینر صاحبانو د لیسنس نه واخله تر ماسټرانو پورې استادان شته دی چې تاسو ته په مختلفو برخونو کې برنامې وړاندې کوي. انشاءالله دا خو لا سټارټ دی، موږ شروع اخیستې ده چې یوه برنامه وړاندې کړه. نو په آینده کې موږ کوشش کوو چې موږ تاسو دپاره ښې برنامې وړاندې کوو. په اخره د برنامه کې تاسې دپاره موږ چې دی اسناد هم درکوو چې اسناد هم د معتبرو کورسونو لخوا درکول کیږي. نو انجینر صاحبانو، زموږ نننۍ برنامه چې کومه ده هغه د سولري شبکو ډیزاین دی. دا برنامه مهمه برنامه ده. نن سبا یو کاروبار ډېر دی، د واش برنامو کې زیات استفاده کیږي. نو نن به تاسې دپاره موږ د خیره د سولري شبکو برنامه مخ ته وړو. مخکې د هغه نه چې زه سولري شبکو برنامه مخ ته اوسم تاسو دپاره به ځان معرفي کړم. نوم مې سید سمیع الله نصرت دی. اصلا د ننګرهار ولایت یم. په نورستان ولایت کې د کلي بیارغونې او پراختیا ریاست کې د انجینري خدمتونو عمومي مدیر په صفت دنده اجرا کوم او فعلا هم همدلته دنده لرم. نو انجینر صاحبانو، تر دا مهاله چې مونږ کومې برنامې مخ ته وړي دي انشاءالله زیاتره ملګري ترې راضي دي، خوشحاله دي. نو بیا هم کوشش به کوو چې تاسو دپاره دا برنامه هم مفیده شي او داسې مواد تاسو ته راټول کړو چې هغه تاسو ته په ساحه کې عملا په کار راشي. زه انجینر صاحبانو په خپله پریزنټیشن کې او په عملي ځای کې دا کوشش کوم چې هغه څه چې کوم تاسې ورسره ساحه کې مخ کیږئ، تاسې هغه څه چې ساحه کې کاروئ هغه تاسو دپاره وړاندې کړم. د چپټرو خبرو پسې ډېر نه ګرځم، نو هغه تاسو ته وړاندې کوم. انجینر صاحبانو، موږ به خپله برنامه پیلوو په خیر سره. نو تاسې به راسره حتما ګډون کوئ ټول ملګري. یوه هیله لرم یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بل د ویډیو لږ حد اقل 2 دقیقې انلاین ګورئ تر څو موږ ته پته لګېږي چې څومره ملګري ګوري. په تېرې برنامه کې زه ډېر خفه په دې وم چې هلته به یې ماته شو کړو چې 100 نفره ویوز لري، مګر ما سره په ګروپونو کې په 500 نفر وو. هغه به ملګرو اتومات ډاونلوډ کړو چې اتومات ډاونلوډ به راغله ماته به ویو نه راوړه. نو زه به خفه کېدم چې ما وایي زه دومره خواري کوم ملګري نه ګوري. نو حد اقل تاسې خیر دغه 2 دقیقې 3 دقیقې انلاین یې ګورئ، هغه نه وروسته یې که ډاونلوډوئ هم ډاونلوډ یې کوئ. موږ دپاره دغه ویو کوم اهمیت نه لري، خو دا صرف دغه اهمیت دی چې موږ پوه شو تاسې لیدن کوئ. نو او چینل سبسکرایب دې په خاطر وایو ملګري چې تاسې موږ سره اوسئ تر څو تاسو زموږ د آینده برنامو نه خبر اوسئ. نو موږ به خپله برنامه پیلوو په خیر سره. انجینر صاحبانو، د سولري شبکو ډیزاین دی چې موږ به په دې برنامه کې د خیر سره مختلف درسونه وایو. انجینر صاحبانو، برنامې نوم سولر پاورډ واټر سپلای پروجیکټ دی یا د سولري شبکو خپله سولري شبکې دي. فری انلاین ټریننګ دی چې زه یې درته وړاندې کوم. په دې شبکو کې به د خیر سره په دې کې موږ ټول هغه کوم مربوط موږ دغې چې دي هماغه به وایو او د دې آوټلاین به داسې وي انجینر صاحبانو چې لومړي کې به موږ تاسو ته سولر تختې در پیژنو. ډیفینیشن اف سولر اړی معنا چې سولر تختې څه دي، څه نه جوړیږي، څو نوع دي، په کومو موادو نه جوړیږي او څه یعنې په دې کې به موږ هر څه د هغې مربوط به درته وایو. ډیفینیشن اف سولر پاور سکیم پارټس دي. په دې درس کې به انجینر صاحبانو موږ او تاسې د سولر پاور هغه سکیم کوم پروجیکټ چې دي، شبکه چې ده، د دې ټول پارټونه چې کومې برخې لري، د دې کوم اجزاو نه دغه سولري شبکه ترتیب شوې ده، کومو نه جوړه شوې ده، دا به د خیر سره وایو. ټولې پارټونه به یې پیژنو. بیا به ډیفینیشن اف سولر پمپ وي، سولري پمپونه به پیژنو انجینر صاحبانو څو ډوله دي.
کم نوعی دي بازار کې کمی پیدا کیږي کمی نه پیدا کیږي دا به وایو. هغه نه وروسته پروجیکټ پیسز دي یا د پروجیکټ هغه برخې دي دورانونه دي د پروجیکټ پړاوونه دي چې د سروې نه واخله تر ډیزاین او امپلیمنټیشن پورې به تاسو ته وایو. یعنی سروې به پیلوو انشاءالله، ډیزاین به یې کوو، قراردادونه ان امپلیمنټیشن به یې کوو. سمه ده انشاءالله دا کارونه به کوو. هغه نه وروسته انجن صاحبانو امپلیمنټیشن اف سولر پاور پروجیکټ دي د امپلیمنټیشن به کوو. تطبیق په اړوند کومو خبرو سره تاسې مخ کیږئ. یعنی مطلب دلته دا دی چې کله تاسې تطبیق کوئ په سولري شبکو کې مهم پوینټونه کوم دي چې تاسې نظر کې ونیسئ. د یوې سولري شبکې تطبیق لپاره څه ضرورت دی چې تاسې زده کړئ هغه به کوو. ډیزاین لپاره څه ضرورت دی چې تاسې باید راواخلئ هغه به کوو. سروې کې کومو ډیټا ته تاسو ضرورت لرئ چې راټولی کړئ تر څو ډیزاینر ترې ډیزاین وکړي هغه به کوو. ډیزاینر څه ته ضرورت لري کوم شیان ډیزاین کړي او کوم دغه ورکړي تر څو امپلیمنټ شي تطبیق شي دا به کوو په خیر سره. په اخره کې به انجن صاحبانو کنیکشن اف سولر ارې دا د امپلیمنټیشن مربوط دی چې دغه سولري شبکې څنګه یو بل سره وصلو، په کومو شکلونو یې وصلو، څنګه یې وصلو، څه باید نظر کې ونیسو تر څو دغه سولري شبکه زموږ کامیابه راشي. او لاس درس به زموږ چې مینټیننس اف سولر ارې د سولري تختو حفظ او مراقبت به وي چې څنګه ساتل کیږي. زیاتره وخت چې تاسې موږ او تاسې ګورو ساحه کې سولر کې خودل شي زموږ او ستاسې کور کې په بام په سر یې واچئ نورې قصه کې نه دي، مګر دا د سولر عمر کموي انجن صاحبانو، سولر خرابوي، سولر تخریب سره مخ کوي. د دې حفظ او مراقبت ډیر ضرور دی. د وینځلو طریقه یې موږ ته نه راځي چې سولر دا سولر باندې ګرد پرېوځي دا موږ څنګه وینځو. ګرد پرې پروت وي یو نفر راشي یو شی راواخلي زر زر پرې پاکه کړي چې دا په خپله په سولر باندې تاثیر لري. دا سولر خرابوي. د لمریز دغه تخته چې دا د منځه وړي د دې عمر کموي انجن صاحبانو. د درس میتود تیر په څیر دی ځکه زیاتره ملګري د تیر د درس میتود نه خوشحاله وو وایي هماغه ښه میتود دی. بیا هم په میتود کې به پی ډي اف کتابونه درته اپلوډ کوم، وایس انلاین ویډیوګانې دي چې ویډیو به تاسو ته د یوټیوب چینل د لارې درځي دا به حتما را سره ګورئ. وایس ګایډ دی چې تاسو دپاره به زه غږیز پیام پرېږدم دې کې به رهنمایي درته کوم کم کم شیان تاسې ولولئ هغه د درس اړوند به درته رهنمایي کوم. او فوټوز دي ځینې مهم انځورونه چې د درس مربوطي او تاسې دپاره یو ریفرنسي یو رهنمایي درته دا به په خیر در سره څنګه کوم وړاندې کوم. نو په دې شکل به انجن صاحبانو موږ او تاسې په خیر سره څنګه کوو مخ ته ځو او دغه درس به مخ ته وړو. نو راځو خپل درس پیلوو. لکه څنګه مو چې آوټلاین د دې تشریح کړ د آوټلاین نه به ډیفینیشن اف سولر ارې ته راشو. صحیح د انجن صاحبانو چې ته به راشو ډیفینیشن اف سولر ارې ته. نو موږ به خپل درس انجن صاحبانو د دې نه شروع کړو. سولر پاور واټر سپلای پروجیکټ آوټلاین تشریح کړی دی چې دغه آوټلاین دی موږ سره. انجن صاحبانو لومړی درس دی ډیفینیشن اف سولر ارې. د ده نه مخکې چې تاسې راشئ لومړی به تاسې ذهن کې دغه سوال درڅوي دا سولر ارې څه ته وایي، سولري تختې څه ته وایي. یو ذهن کې به یو سوال پیدا کیږي چې دا به د څه نه جوړیږي چې داسې یو کمال لري چې دا موږ ته باره برق تولیدوي، لمریزه انرژي په نوري انرژي تبدیلوي. ولې تبدیلوي؟ دغه سوال به ستاسې ذهن ته راځي او په دې به تاسې یو دغه راځي. موږ به پیل کوو انجن صاحبانو لمریزه انرژي څه ده لومړی به درته دا ووایو. ګورئ انجن صاحبانو موږ یو د نوي کېدو وړ انرژي لرو. څه شی لرو؟ نوي کېدو یا رینیویبل انرژي. دا لمریزه انرژي چې دا هم د نوي کېدو وړ انرژي له جملې نه ده، یعنې دا بیرته نوي کېږي. مثال دی اوبه دي تاسې په پمپ راخوشي کوئ توربین باندې هلته تاسو ته انرژي جوړوي بیرته اوبه په خپل حالت کې هغه تاسو بیا هم ته استفاده کولی شئ. نو دا د نوي کېدو وړ انرژي ده. نو لمریزه انرژي هم د نوي کېدو وړ انرژي ده چې د لمریز تختو یا د دې لمریز سولر په مرسته د دې د لمر د انرژي څخه یا د لمر د شعاعو نه په لاس راځي. نو لمریزه انرژي هغه انرژي ده چې د لمریزو تختو نه د لمر د انرژي یا د لمر د شعاعو څخه لاس راځي. دې ته لمریزه انرژي ویل کېږي. انجن صاحبانو انجن صاحبانو تقریبا 1829 میلادي کال کې الکسندر په نوم باندې یو شخص و. د الکسندر د فوتوولتایک تاثیراتو د په موادو کې مشخص کړل. فوتوولتایک معنا د نوې انرژي د لمریزې انرژي زیږېدنه، یعنی دغه لمریزه انرژي څنګه زیږېږي دغه دې ته راوړو فوتوولتایک. چې دا فوتوولتایک دغه خپله ځینې خلک وایي چې دا د سولر تختې د فوتوولتایک موادو نه جوړې دي. فوتوولتایک مواد سیلیکان دي خپله. نو دې دغه تاثیرات کشف کړل.
یعنې دا یې واضح کړه چې د لمریزې انرژۍ څخه نوري انرژي څنګه په لاس راځي. یعنې دغه یو لار او یو دغه یې ته روښانه کړم. خپله دغه سولر انرژي لمریزه انرژي تخته چې ده یا د سولر ارې ورته ویل کېږي نجي صاحبانو. سولر ارې چې دی دا د څو سولر پنلونو او د څو سولر پنل نه دا جوړه ده او یو سولر پنل د څو سیلونو نه جوړ دی. انجینر صاحب دغه شاید لومړی شپ لاس ته اولنی شکل تاسې وګورئ دې ته سولر سیل ویل کېږي یا د سولري حجره. سولر سیل مجموعه را جمع کېږي د ده نه یو سولر پنل جوړیږي یوه دانه تخته ترې جوړیږي د سولرو. لکه تاسې په کور کې یوه سولر تخته لرئ که نه، کله چې دا را جمع شي نو دې نه سولر ارې جوړیږي. سولر ارې بیا موږ په اوبو په دغې کې استعمالوو، یعنې څو سولر یې موږ جمع کوو چې هغه نه موږ انرژي لاسته راوړو، نوري انرژي او هغه نوري انرژي په مرسته باندې موږ له څاه څخه اوبه راجع کړو او استفاده ترې وکړو یا ترې کور کې استفاده وکړو. نو انجینر صاحبانو سولر سیل یو سولر سیل د څو سولر سیلو نه سولر پنل جوړیږي او د څو سولر پنل نه یو سولر ارې جوړیږي. صحیح ده انجینر صاحبانو. نو دغه سولر سیل خپله څه شی دی انجینر صاحبانو؟ سولر سیل چې دی دا د سیلیکاني موادو څخه جوړ دی. سیلیکان دی خپله سیلیکاني مواد چې دي دا په طبیعتاً پیدا کیږي، د دې نه دا جوړ شوي دي چې دا په خپله یو دوه دانې الکتروډه لري. کله چې دا تخته جوړیږي نو د دوه دانې الکتروډه ورکوي، یو مثبت الکتروډ یو منفي الکتروډ چې ده کې دا چارجونه څنګه کیږي بیا خارجیږي. یعنې صاحبانو دلته یې تاسې وګورئ یو سولره ارې چې ده یوه سولر پنل چې ده د څو اجزاو نه جوړ شوی دی. په دې ځای کې انجینر صاحبانو تاسې لیدلی شئ ګورو ورته. لومړی دا د پاس سر کې یو المونیم پریم د پاسه لګېدلی، هغه نه وروسته یوه شیشه پرې نصبوي، بیا چې دی دې باندې ای وي ای شیټ دی یو بل شیټ د پاسه ورکړل شوی چې دا شیټ چې دی په خپله د دې دغې ته تر څو یې دغه سولر پنل دغه سیلونه چې دا وساتي. بیا سولر سیلونه دي چې دا په خپله هم د سیلیکانو نه جوړ دي او هغه نه لاندې بیا یو ای وي ای شیټ ورکړی، یو نری پرده یې ورکړي د لکه کاغذي زیاتره وخت یا مثلا داسې یو نری پرده غوندي د موادو نه جوړی هغه یې ورکړي. بیک شیټ دپاره بیا یو تخته ورکړي او هغه نه وروسته بیا شاته یو المونیم پریم ورکړی. نو په خپله دغه تخته چې ده تقریبا دا د شپږ برخو نه جوړیږي. دا سولري تخته ده دې کې شپږ برخې دي، المونیم پریم دی پې د پاسه. صحیح ده. دا لیکیج بینډ هم پې ورکول کېږي او بیا ګلاس شیشه ده پې، شیشې نه وروسته د ایوې فولیو په نوم یا د خپله ایوې ای شیټ چې ورته وایي دا پې نصب او بیا سولر سیلې دي او هغه نه وروسته بیا په همدې شکل باندې بیک شیټ او المونیم پریم ورکړل شوی. ګورئ ورته چوکاټ دی انجینر صاحبانو نهایي پوخ دی، سیلونه دي د پولیمیر شیټ دی، دغه د پولیمیر شیټ دی، پولیمیري مواد دي لکه ما چې درته ویل ای وي ای شیټ چې دی دا پولیمیري مواد دي او بیا ساتونکي پشتي یا بیک مټیریال چې دي په هغه کې لکه پریم دی او بیا هماغه د پولیمیر یا د دغې غوندې یو شیټ ورکول کېږي. نو د دغې مواد نه دا څنګه دي انجینر صاحبانو جوړ شوي دي؟ د سولري تختو دغه طبقه بندي په دې شکل یعنې دغه اجزاوې دا لري، دی د سولري اجزاوې دي چې موږ انجینر صاحبانو هم ویلې چې دغه خپله اصل موضوع سیلونه کوم چې دي دا د سیلیکانو نه جوړ دي، کوم چې دا د سولر د دې طبقو په منځ کې ایسا دی دا سیلیکاتي مواد دي چې دې باندې بیا الکتروډ ورسره نصبېږي دوه دانې مثبت او منفي چې هغه ته چارجونه ورکوي. صحیح ده انجینر صاحبانو. دغه فوتو ولتایک یا لمریزه برېښنایي سیستم چې دی په دې کې دا انرژي څنګه تولیدېږي انجینر صاحبانو؟ کله چې لمریزې حجرې دا د لمر وړانګې پرې ولګېږي نو لمریزې حجرې د لمر انرژي په ډي سي برق باندې اړوي. په څه شي باندې اړوي؟ په ډي سي برق باندې اړوي انجینر صاحبانو. چې دا خپله دغه سیلونه دا د نیمه حادي سیلیکانو څخه جوړ دي، یعنې موږ وویل دا سیلیکان نه جوړ دي. کله چې د لمر وړانګې حجرې ته داخل شي دلته د الکترونونه د مادې څخه ازادېږي، د مادې اتوم الکترونونه ازادوي. کله چې د مادې اتوم الکترون آزاد کړ دلته ماده دلته خو دوه طرفه ما ویل الکترود لري، مثبت او منفي اړخ ته دوه هادي اجسام یا د الکترود چې دې خوا ته حرکت کوي. کله چې دلته حرکت الکترونونه د ډي سي په جریان په شکل باندې څنګه کېږي؟ جذبېږي په الکتروډو کې. دلته چې کله دا په الکتروډو کې جذب شي نو دلته برېښنا تولیدېږي، ډي سي برېښنا تولیدېږي. کله چې ډي سي برېښنا تولید شي دا بیا د برېښنا د ماشین یا د توان د پمپ په شکل یا د بیټریو کې موږ ذخیره کوو یا مصرفوو. دلته ګورئ انجینر صاحبانو د لمر وړانګې په دې شکل کې تاسې وګورئ په دې سولر سیل باندې لګېدلي یا سولر پنل باندې لګېدلي د سولر سیلو مجموعه ده.
دلته چې دا کله ولګېږي دا شنه چې دي دا سلیکان دي انجل صاحبانو صحیح ده کله چې دا ولګېږي انجل صاحبانو نو دلته دا سره ګورو دا الکترون دلته الکترونونه آزادوي د دې خپل سلیکاني مواد چې دا الکترون آزاد کی کله چې الکترون آزاد کی نسبانو نو مثبت الکترون په مثبت اړخ او منفي حرکت کوي نو چې کله دا حرکت کوي د نتیجه کې موږ ته ډي سي برېښنا منځته راځي ان نسبانو د ډي سي او اي سي برېښنا ترمن تاسو هم توپیر کولای شئ چې په دې کې فرق شته دی ګوره ډي سي چې د ډایرکټ کرنٹ دی او الټرنیټیو کرنٹ دی چې دا خپل فرق لري د دې د الکترونونو په حرکت کې فرق شته انجل صاحبانو دغه الکترون لکه تاسو کله چې وګورئ دا برقي ګروپ کله چې برېښنا کمزوري دا داسې رپېږي داسې رپاره شکل لري دا ولې کوي نصب ځکه دا الټرنیټیو کرنټ دی دلته دغه دغې چې کوم دی دا د اسی دا د الکترون حرکت جریان دا چې د صفحه چې د کوم تولیدېږي د موجونو حرکت دا په کوم شکل تولیدېږي دوی دغه د الکترونونو ترمنځ امپلیتود یا په خپله دغه امپلیتود پراخه لمن نه ده دا منځته راځي کله چې یو الکترون بل الکترون ته رسیږي دوی د لمن ترمنځ چې کومه فاصله ده په وخت سره تناوب سره دلته دې ترمنځ باندې چې وخت رامنځته کېږي یا تناوب رامنځته کېږي کله چې تناوب رامنځته شي په دغه وخت کې دا چې تر څو اغېزې پورې رسېږي نو دومره وخت ترمنځ دغه د ګروپ مړ کېږي بیرته لګېږي بیا چې الکترون دا رپاره معنا ده یعنې دومره تیز دی دا دغه که چېرته دا نور هم سلو شي نو ګروپ به مړي ګل کېږي او دغه کېږي به لګېږي به خو دا تیز دی حرکت تیز دی نو ځکه سلو حرکت ښیي دلته د مړ کېدوی که چېرته دا بیخي تیز شي نو بیا موږ او تاسو پرې نه پوهېږو یعنې لکه تاسې خپل یو ګروپ وګورئ هغه د الکترون حرکت دومره تیز دی چې تر څو یې دغه د امپلیټود لمنه په خپل وخت کې دا وهي نو هلته بیرته الکترون رسېدلی نو د ده دا د ګروپ چې تر څو مړ کېږي بیرته الکترون رسېدلی موږ ته انرژي تولید کړي صحیح ده انجینر صاحبانو ښه دا موضوع ده پکې ډي سي او اي سي نور هم په توفیر لري به تاسو خپله درته معلومي چې څنګه وکړي لکه دلته هم چې موږ ویل کله ګورو چې د لمر انرژي موجوده وي دغه ته دلته د لمر انرژي موجوده نشته چې لمر انرژي په سیل باندې نه لګېږي نو دلته موږ ته الکترونونه هم آزاد شوي نه دي برېښنا نه ده تولید شوې الکترون څنګه دی جریان نه دی رامنځته شوی لکه موږ وایو جریان څه ته وایي جریان د الکترونو منظم حرکت دی چې الکترون تولید نشي جریان به د کوم شي او چې جریان نه وي مریضه برېښنا به د کوم شي یا به برقي برېښنا د کوم شي نو دلته اصل مهم څه دی د الکترونونو تولید دی نو دا انجینر صاحبانو دغه د فوټوولتایک یا لمریزې برېښنا د تولید اړوند چې څنګه تولیدېږي صحیح ده انجینر صاحبانو انجینر صاحبانو یو سولري تخته چې تاسې په بازار کې اخلی هغې پېژندنه ډېره مهمه ده تاسې باید دغه سولري تخته وپېژنئ چې په بازار کې دا په کوم شکل خرڅېږي کومه کمپنۍ ده څومره واټ لري څومره پاور ماکس دی کرنټ ماکس یې څومره دی ولټیج یې څومره دی او دغه شیان څه معنا لري زموږ موضوع سولري تختو پېژندنه ده که نه نو په دې کې به دا شیان موږ پېژنو صحیح ده انجینر صاحبانو دلته راشئ انجینر صاحبانو په دې چپ طرف ته شکل تاسې وګورئ انجینر صاحبانو دغه شکل دلته لیکلي لورنس معنا دا چې دا د لورنس کمپنۍ نه دی صحیح ده لورنس 260 واټه ده څه واټه ده 260 واټه ده صحیح ده پی وي ماډل دی یا پی وي نه معنا فوتو ولتایک ماډل دی دا صحیح ده هرتز هم شپېته دی نو صاحبانو ښه دا شیان دي نامینل ریټینګز کې دغه شیان ته به راشو پاور ماکس چې دا څه معنا لري یا پی ماکس چې ورته وایي پی ماکس د دې 260 دی نو صاحبانو څو دی 260 دی پی ماکس معنا څه لري اعظمي توان کله چې تخته د مصرف کوونکي سره تړلې دي د اعظمي توان وي یعنی چې کله دنه ګروپ ولګېږي یا پمپ نو اعظمي توان به د دې 260 وي څومره به وي 260 آی ام پی څه معنا یې صاحبانو آی ام پی 8.1 دی دا امپیره دی اعظمي جریان دی کله چې تخته د مصرف کوونکي سره وشي نو د اعظمي جریان ماته 8.5 دي که تاسې د سره هغه اندازه کوونکی د کوم امپیر چې دی امپیر متر چې ورته وایي دا وصل کوي او تخته د هغې سره وصل شي مصرف کوونکي سره نو تاسې به اعظمي جریان دا وښیي دغه امپیر متر
او ولټاج میټر چې کوم دي دا په خپله د تخته پلورنځو کې شته دی دوی سره شته. کله چې تاسې دا اخلئ نو دغه یو ځل چک یې کوئ شاته یې راواړوئ هغې ته به یې راشئ ورور دا ماته چک کړه امپیر میټر او هر څه ورسره ولګوه که په دغه خصوصیاتو تخته صحیح ده په همدې اندازه ده که په دې نه ولې وروره دا نه ده صحیح ده. بله موضوع اعظمي جریان باندې خو پوه شو چې یعنې دومره اعظمي جریان لري. وی ام پی دلته راځو انجه صاحبان تاسو وګورئ دا وی ام پی څه ته وایي دا څه ته وایي وی ام پی دا ولټیج ماکس پاور دی اعظمي ولتاج دی. چې دی اعظمي ولتاج چې تخته د مصرف کوونکي سره تړلې نه وي صحیح ده که نه هغه وخت کې ولتاج دی چې د مصرف کوونکي سره دا څنګه تړلې نه وي چې دا اعظمي جریان د دې باید څومره زیات نه 1.2 ولټ نه زیات نه وي یعنې د تر دې اندازې باید وي صحیح ده. آی سی سی چې دی صاحبانو آی سی سی وګوره تا شر درې اتیا دا په لینونو کې جریان دی کله چې تخته د مصرف کوونکي سره تړلې نه وي په لین کې جریان به تا ته همدومره درکوي صاحبانو یعنې اته اشاریه درې اتیا امپیره جریان به په لین کې ولري دا به هم تاسو په مال ته پې چک کوئ. وی او سی چې دی اوپن سرکټ ولټیج چې دی اوپن سرکټ 9.9 ولټیج دی. دا ولتاج هغه صورت کې کله چې دا لین سرونه ازادي لین سرونه څنګه ازادي مصرف کوونکی هم ورسره نه نو دا ولتاج دی یعنې چې مصرف کوونکی ورسره وصل نه خو هغه آزاد شکل باندې تا ته ښیي. وی ماکس چې ته وایي تاسو ته تختې چې په مسلسل شکل کله انجن صاحبانو وتړئ نو د دې ټولو تختو ماکس پاور به تاسو ته وښیي ماکس ولتاج به تاسو ته وښیي چې به درته وښیي ماکس ولتاج ټولو تختو ماکس هغه په یو ځای به ولټاج ته تخی دا ټول جمع شي نو د ماکس ولټاج باید د دې نه زیات نشي نو که د دې نه زیات شو نو موږ ته مشکل پیښیږي پوه شو یعنې 0 واټه دی دا شی دی صاحبانو. او ټي سي چې دی صاحبانو ټي سي تاسې وګورئ چې دلته سیل ټي سي ښه دې ځای کې ټي سي نشته صاحبانو دلته کوم ځای کې وه نو ټي سي چې ټمپریچر دی دغه دی صاحبانو دې ځای کې وګورئ ټي سي ټمپریچر دا چې دی صاحبانو ټمپریچر دی د سیل ټمپریچر دی د سیل تودوخې درجه ده چې دنه باید زیاته نشي دا 15 سانتیګریډ کې دی یعنې صاحبانو په دې شکل کې یو سیل ټکنالوژي تاسو وګورئ دا پولی کرسټالین دی دا د موادو نوعیت دی چې په دې به انشاءالله موږ را روان خبره کوو چې دا د موادو نوعیت څه معنا لري. پولی کرسټالین معنا دا پولی دغه ده چې شی ده تخته ده دا به موږ وایو چې تختې په څو ډوله دي د هغې د جملې نه دا پولی دی انجن صاحبانو صحیح ده چې شی دا پولی دلته نور مشخصات هم شته انجن صاحبانو تاسو کولی شئ چې د دې تختې دغه نور مشخصات هم څنګه کوي وګورئ او ویې پېژنئ صحیح ده انجن صاحبانو. د لمریزو تختو ډولونه دي انجن صاحبانو ورپسې موضوع د سولري تختو ډولونه دي. عموما دغه سولري تختې چې تولیدېږي انجن صاحبانو 3 نوع مواد نه تولیدېږي یا په 3 ډوله دي په څو ډوله دي انجن صاحبانو 3 ډوله باندې سولري تختې عموما په 3 ډوله دي چې یو مونو کرسټال ورته وایي چې ورته وایي انجن صاحبانو مونو کرسټال. په بازار کې به تاسو دغه شکل لیدلی انجن صاحبانو په دې شکل دغه د سیلونو شکل زوزنقی شکل دی سره کم دی زوزنقی شکل دې ته مونو کرسټال وایي یا لومړی درجه مواد اوله درجه دي. زیاتره وخت ما چې څومره د کلیوالي ساحو خلکو نه اورېدلي وایي دا جرمنۍ تختې دي جرمنۍ والا ډېرې قیمته دي جرمنۍ والا ډېر برق تولیدوي یعنې صاحبانو جرمنۍ تختې صحیح ده دا به د هر ځای مواد دي خدای لکه د چیني د هر ځای خو دغه اوله درجه مواد دي مونو کرسټال دي د مونو کرسټال دغه اغېزمنتیا یې زیاته ده ځکه برق ډېر تولیدوي شکل یې تاسې وګورئ صاحبانو مونو کرسټال په دغه شکل خرڅېږي چې دا موږ بیا وایو انجن صاحبانو چې دا دواړه سره څنګه دغه یې څنګه خرڅېږي دا هم بیا موږ به دې باندې بحث کوو. نو دا مونو کرسټل دي په دې شکل ځکه دي مونو کرسټل چې دي انجن صاحبانو د دې اغېزمنتیا د 14 نه 18 سلنه ده. څه معنا لري 14 نه 18 معنا لمر انرژي په 100% په تخته ولګېده د 14 نه 18% دا برق تولیدوي یعنې د دې 14 نه 18% شعاعو نه دا برق تولیدولی شي نورې بیرته منعکس کوي نشي تولیدولی دي. دا 14-18% شعاع په سیل لګېږي دغه سیل باندې چې کله ولګېږي نو دا د الکترونونه تولیدوي 18% یا 14% شی کې فیل یعنې دا تر ټولو ماکس حالت دی فعلا وخت کې د دې تاثیر پذیري هم زیاته ده انجن صاحبانو معنا سوري او لمر کې دا په ورځ او سوري کې هم تاثیر لري هلته هم دا خپل د لمر هغه کومې شعاع چې په دې سوري حالت کې دې ته رارسېږي یا دغه هم دا تاثیر لري او اندازه برق تولیدوي
دا یې زیاته ده. دلته برق ډېر تولیدوي د سوري حالت نسبت نورو ته، خو قیمت هم ډېر جګ دی، اقتصادي تو هم لوړ دی، قیمته تمامېږي. فکر نه کوم دا شاوخوا چې اوس به بڅوي شاید تاسو ته بازار کې پته ولګېږي قیمت یې څو دی. نو مونو کرسټال دغه دی اوس انجینر صاحبانو چې 14 نه 18 سلنه یې دغه شی دی اغېزمنتیا ده، تاثیر پذیري هم دغه ده چې سوري دغه کې ډېر اغېزمنتیا لري او قیمت یې لوړ دی. بل پولي کرسټال دی انجینر صاحبانو. پولي کرسټال یا پولي کرسټلین چې دي دا تخته چې د انجینر صاحبانو دغه شین رنګ لري، داسې وګورئ شین، په دې کې هم شین ته ورته رنګ شته خو زیاتره یې توري دي. او بل د دې دغه کم سیلونه چې دي دا زوزنخۍ نه دي انجینر صاحبانو، دا په مستطیل شکل دي، مربع شکل دي، مستطیل شکل سره دي زیاتره. مواد هم لږ خړته د شین کې ډېر تیز نه دي. دا پولي کرسټل دي انجینر صاحبانو. یعنې په بازار کې که تاسو داسې تختې سره مخ شئ په دې شکل تختې سره نو تاسې پوه شئ چې دا پولي کرسټل دي، معنا دویمه درجه دي. اغېزمنتیا یې نظر مونو ته کمه ده، 14 نه 14% پورې ده. په دې معنا چې لمر شعاع پې لګېږي نو دغه 14% دا جذبوي او هغه الکترونونه په حرکت راوړي دا نوره منعکس کوي. تاثیر پذیري هم ډېره ده خو نسبت مونو ته کمه ده. یعنې په دې سوري لمر کې اغېزه لري خو عمره نه، قیمت یې مونو ته نسبت ارزانه دی. دلته انجینر صاحبانو ګورئ تاسې په دې ځای کې ولیدل دلته لیکلي ګوره پولي کرسټال دا پولو ده دویمه درجه لورنسکي. د مونو فکر نه کوم په افغانستان کې یې خو ډېرې به کم وي، راځي مونو هم راځي خو پولي دویمه درجه حتما دلته راځي. صحیح ده؟ نو دغه راځي انجینر صاحبانو. دی پولو شوه. تاسې چې تختې پېژنئ په دغه خصوصیاتو لکه مونږ چې تشریح کړله دغه باندې به یې پېژنئ انجینر صاحبانو. صحیح ده انجینر صاحبانو. درېمې نازک فلم دی، ډېرې نازکه دي، دا په بازار کې شته دی او دا ډېرې نازکه فلمونه دومره لکه په دې ډول انجینر صاحبانو تاسې که پخواني کیمرې لیدلی کې به رول هغه رول ته ورته دا هم یو رول غوندې دی. دا تخت لري چې دا اغېزمنتیا ډېره ټیټه ده، 8 سلنه برېښنا یې له تولیدوي، یعنې 8% دا دغه کوي، تاثیر پذیري بیخي نه لري یا ډېره کمه لري. سوري ورځ کې بیخي کم اغېزه لري، قیمت یې مناسب دی، ارزانه خرڅېږي په بازار کې. نو دا په بازار کې شته دی. دغه 3 ډوله ټایپس د سولرو چې دي دا په بازار کې شته دی چې عموما موږ او تاسې دغه 2 ډولو سره ډېر مخ کېږو، مونو کرسټال او پولي کرسټال چې زموږ بازار نن سبا مستعمل سولري دی چې هغه هم پولي کرسټل نیولی دی. دا زموږ بازار زیاتره د پولي کرسټل. نو که تاسو ته څوک ذمهواري درکوي چې دغه شیشه چې د اصل در کوم، اصل نه دی انجینر صاحبان. تاسې خپله وګورئ، شکل ته یې وګورئ، رنګ ته یې وګورئ، اغېزمنتیا ته یې وګورئ چې دا ده که نه. ذمهواري ترې والی چې دا مونو که په دې شکل مونو کرسټل ده، که په دې شکل نه وه دا مونو کرسټل نه ده انجینر صاحبانو. نو دا د مونو کرسټل او پولي کرسټل تختې دي. صحیح ده انجینر صاحبانو. مونو کرسټل او پولي کرسټل ظاهري توپیر درته بیا هم تشریح کوم انجینر صاحبانو. صحیح ده؟ تاسې وګورئ انجینر صاحبانو، دا د مونو کرسټل تخته ده، دا د پولي کرسټل تخته ده. صحیح ده؟ مونو کرسټل کې انجینر صاحبان تاسو کتلی شئ چې دغه سیلونه چې دي دا زوزنقی شکل لري. څنګه لري؟ زوزنقی شکل لري. دغه تختې چې دي تور ته رنګ ډېر لري او بل شین کې ډېر تور ته مایل رنګ لري. پولي کرسټل چې دي تک شین نه لري، تیز مستطیلي شکله سیلونه لري. کوم سیلونه لري؟ مستطیلي شکله سیل لري. په بازار کې به تاسو پولي کرسټل ډېر زیات لیدلي. نو دوهمه درجه یې دا دي، لومړی درجه یې دا دي. په دې اړه کې تاسو دوهمه درجه ګورئ، په دې اړه کې تاسو لومړی درجه ګورئ. نو دا ډیفرنس د دې دواړو ترمنځ دی، یعنې دا توفیر دی په دې شکل، په ظاهري شکل باندې په دې شکل څنګه کېږي انجینر صاحبانو دا پیدا کېږي. ښه، نو دا د هغه پولي او مونو ظاهري توفیر دی انجینر صاحبانو. په دې شکل سره تاسې په بازار کې یا تاسې د غواړئ خپل ځان ته سولري تختې والی نو په دغه شکل سره تاسې پېژندلی شئ انجینر صاحبانو. دا سولري تختو پېژندنه وه انجینر صاحبانو چې موږ پې بحث وکړو. انشاءالله آینده کې به نور بحث سم کوو او را روانه درس به بل هم ورکوو. نو د سولري تختو د پېژندنې اړوند مو دغه ټکي ځان سره څنګه کوي صاحبانو یاداشت کوئ چې دا سولري تخته چې یوه هم پېژندله، سولري تختې په څو ډوله لري هم پېژندې، سولري تخته په کومو خصوصیاتو خرڅېږي په بازار کې. دغه شیان موږ څنګه کړو چې صاحبانو وپېژندل. نو نن دپاره درس په انجینر صاحبانو بس وي. انشاءالله چې آینده درس کې به موږ کوشش وکړو چې نور ښه مواد برابر کړو او برنامه مخ ته وړو انجینر صاحبانو. لکه څنګه مې تاسو سره آوټلاین شریک کړي انجینر صاحبانو، نو دغه آوټلاین یې مهم آوټلاین دی انجینر صاحبانو، ډیزاین هم پکې کوو. را سره پاتې شئ او بل بیا هم وایم انجینر صاحبانو دغه یوټیوب چینل دغه مه هېروئ درسره، دا درسره سبسکرایب کړئ تر څو یې تاسو ته نور درسونه زموږ ورسېږي او انشاءالله موږ به نورې برنامې هم وړو. تر هغې مو په متعال رب سپارمه
هر چیرې چې یاست آباد او سوکاله اوسئ.